د ذوالحجې میاشت سره متعلق یو څو احکامات دي، په دې باندې ځان پویول پکار دي. خو د الله احکامات او د پیغمبر د طریقو نه مخکې یو تمهید باندې ځان پویول پکار دي. من او تاسو کې عزتمندو یو مرض پیدا شوی دی، او دا مرض عزتمندو دا راغلی دی د غیر مسلمو د طرف نه، او هغه حد نه لګې دی زیاتیږي. هغه دا دی عزتمندو چې نن سبا عام مسلمانان چې کوم قرآن او حدیث باندې او پوره دین باندې نه پوهېږي، یعنی د هغې علم یې نه دی حاصل کړی، هغوی کوشش کوي هغه حکم مني چې هغه د هغوی په دماغو کې راځي نو مني، او که نه راځي وایي دا پکې یا یې نه مني یا پکې شک کوي، او یا ورته هغې کې څه چل ښکاري. نو عزتمندو دا یاد لرئ د الله دین مینې محبت سره تعلق لري، او مینه محبت کې ډیر کارونه داسې هغه د انسان په دماغ کې نه راځي، خو هغه انسان د محبوب د پاره کوي. لکه یو ښځه تا ته وایي ته دا سپینه ټوپۍ مه په سر کوه، خړه ټوپۍ په سر کا. اوس ته ښځې ته وایي دې کې ستا څه حکمت دی او دا څه چل دی جوړ کړی دی او دې کې څه دي. سړی بس خمزدار سپینه ټوپۍ لري که او خړه ټوپۍ په سر کا، د ښځې مینه محبت د سره زیات شو، قیسې ختمه. داسې ده که نه؟ یو ښځه خاوند ته وایي چې دا فلاني عطر چې لګې د دې په ځای د فلاني د لونګو عطر ولګوه. د ښځو لونګ خوښي. اوس ته ورته چې چون چې دا به دلیل سره ماته ثابت دی چې دا عطر د دې عطر نه ولې ښه دي، او دا خبره تا ولې وکړله، او په دې خبره کې ستا څه حکمت دی. او هغه غریب حیرانه شي چې دا څه په قمقل اوښتی، اوس ده ته په دې کې هم هغه ورکوه. نو عزتمندو مینه محبت کې دلیلونه نه وي، مینه محبت کې حکمتونه نه وي، مینه محبت کې په یو بال باندې ځان قربانولی. بچو دپاره موږ او تاسو عزتمندو دومره زندگی قربانو، زمونږ هغه بچي په کار هم په دنیا کې رانشي. په کار خدا دی چې موږ هغوی له کار کړی وی، هغه هم زمونږ په کار راغلی وی، خو بیا هم یو سړی نه وي چې زما خدمت ضایع شو. وایي د بچو دپاره کول په کار هېڅ خبره نه ده. نو دا عزتمندو یو رنځ راوتی دی، او دا د کافرانو د طرف نه راغلی دی، ځکه بعض کافران الله هم نه مني. نو چې ته تپوس وکړې وایي د دې څه دلیل دی، نو هغه دلیل هم د ځان نه جوړ کړی، ستا دلیل نه مني. وایي داسې هر هغه شی چې په سترګو ښکاري نو هغه به موجودي، نو لہذا الله موږ ته نه ښکاري، موجود نه دی. نو دلیل هم خپل جوړ کړی دی، عقل هم خپل استعمالی. نو داسې خو نشي کېدی یو سړي سره عزتمندو، اگر چې موږ یو سره په دې هم ثابتولی شو چې ډېر شیونه داسې دي چې موږ ته نه ښکاري خو هغه موجود دي، خو بیا هم عزتمندو دا طریقه د هغوی ده. دې وجې نه عزتمندو اکثر هلکان یا پروفیسران یا یو څو اسلامي کتابونه وګوري، نو بعضې د قرآن آیاتونو کې او د بعضې احادیثو کې خو حکمتونه بیان شوي، بعضو سره نه بیان شوي. الله ولې داسې کوي؟ پیغمبر بعضی طریقې ولی داسې دي؟ تاسو ته موږ ویلو عزتمندو د حج اکثر احکامات د عقل نه خلاف دي. جامې وباسه، کاڼي وله، او پرتوګ لرې کلنګ واچوه، او تڼۍ به پکې نه لګې، او خوشبو به پکې نه لګې، صابون به د دې نه پس نه استعمالې خوشبو والا، او د دې دوران کې به که تخر کې د اختلق غټ شي نه به یې کټ کې تر څو پورې چې اخري حد ته نه رسېدلي. نو بیا خو پکار دا دی چې ته حکمتونو پسې ګرځې او رازونو پسې ګرځې، نو چې د حج د سره پکې د اسلام نه وباسې چې مړه دې کې څه چل دی. خو چې هلته ځي خو دې جومات ته، شیخان جومات ته راشه، یا د مدینې جومات ته چې ځې اصل، نو دلته په دې کوچي بازار کې مدینه جومات ته هغې ته لاړ شه، که نه دا هم د الله کور دی چې خپل ذهن لړاوې. او دقه شان خلکو ذهنونه لړاو کړي دي. بعضې کسانو د زکات انکار کړی دی، وایي مړه زکات بل چا سره ښه کول دي، چې څومره دې وسي بس بل سره ښه کوه. وایي زه خو بل چا سره ښه کوم. بعضې کسان یې وایي خپلو بچو سره زه ښه کوم که نه، بس دا داسې دی لکه زما زکات ځان نه کوي. بعضو حج پرې غوستی دی، وایي حج مطلب دی د مسلمانانو یو میټینګ، نو بس زمونږ په جومات کې میټینګ کېږي که نه 5 وخته مونځ کې. ګوره چې عقل لړاوې.
بعضو پکې عزتمندو دومره مخکې تلي دي چې بیا وایي خپلې خور سره هم نکاح جایز ده. وایي ولې؟ وایي ځکه د دې نه ته ډېر واقف یې، هغه هم دا دم لور ده، دا هم دا دم لور ده. خپل دماغ چې لړاوې. وایي دا خو ته ښه پېژنې، هغه بله نه پېژنې، نو دې سره به دې زندګي ښه تېره شي او هغې سره به دې ښه ګوره دماغ یې لړاو کړي. داسې خلک بیا دنیا ته راغلي. بعض وایي سود نشته دی، دا سود د نبي اسلام زمانه کې د دې وجې نه حکمت دی ګوري. حالانکه عزتمندو احکامات حکمتونو پورې نه تړي، علتونو پورې تړلي. دا ځان له مسله د علمي مسله، حکمت کله وي او کله نه وي، خو علت موجودي. دا علمي مسله د تاسو ته ساده الفاظو کې وایو. نو عزتمندو بعضې کسانو د سود انکار کړی، وایي دا سود ځکه ناروا و پخوا چې غریبي وه، اوس غریبي نشته دی، نو لهذا که یو سړی د بل نه سود الي هغه هم پې ګټه کوي، دا هم دې ګټه کوي. څه چالو شو؟ ګوره داسې شراب چې کوم دی د دې وجې نه وایي ناجایز و چې هغې به نشه ورکوله. نو پلانې شراب نشه چې نه ورکوي نو بس کلی شي، ځان نه چې کوم دی کوي. یا مثلا نوم وله بدل کړي، وایي دا شراب نه دي، دا ویسکي ده، او دا برانډي ده، او دا فلانې دی، او دا ډیګرې، دا خو هغې خو شراب و، دا خو نه دی، دا خو ویسکي ده. نو نوم سره شی نه بدلېږي. ته به ځان باندې ګلنار بیګم نوم کېده نو ته به ګلنار بیګم شي؟ نه، همغه شی که نه، نوم سره خو نه بدلېږي. او دغه رنګ ګلنار بیګم ځان باندې اناردین نوم کېدي نو بدلېږي خو نه که نه، همغه شی به. نو دا ځان له مسلې دي. دې وجې نه د قربانۍ مسله کې، د زکات مسله کې، په ډېرو مسلو کې عموما هلکان جي د دې څه حکمت دی او جي دا ولې داسې دی. نو کېدای شي یو عالم ته هغه وخت کې د هغې حکمت یاد نه وي، نو بس دا وایي ګوره چل کې ول دی او دا مولا کې هم چل دی. نو دا خو خبره نه ده. نو هر سیز کې به دې پسې نه ګرځي چونچې چنانچې اگر مگر ولې. دا زمونږ الله سره مینه ده او الله وایي دا کار داسې کوه. په دې کې د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې زما الله خوشحالیږي. بس د دې نه غټ حکمت پکې د سره موږ نه لټو چې موږ ته الله په یو عمل سره میلو شي، اگر چې نوکان کټ کول دي او که نوکان نه کټ کول دي. الله رب العزت وایي عام ورځو کې نوکان کټ کوه، او د الله پیغمبر وایي په دې ذوالحجه کې نوکان مه کټ کوه. نو زمونږ دې سره کار نشته چې مخکې ولې ویلې چې کټ کوه او وروسته یې ولې ویلو چې مې کټ کوه. زمونږ دې سره کار دی چې د خدای حبیب خوشحالیږي او د حبیب د وجې نه الله خوشحالیږي. زمونږ دپاره دقه حکمت ډېر دی. بس خو زه درته بل حکمت هم بیانوم. الله قرآن پاک کې قبله بدله کړه، بعض نور احکامات یې بدل کړه. نو الله قرآن کې ښیي من يتبع الرسول ممن ينقلب على لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وې دا بس کارونه موږ د څه وجې نه کوو؟ دا یې غټ حکمت دا دی. دویم حکمت، یو خو د الله د مینې د وجې نه کوو، دویم حکمت دا دی الله وایي موږ پکې د کوونکي او نه کوونکي کسان معلومو چې کم کس فرمان بردار دی او کم کس نافرمانه دی. دغه کسان پکې معلومو. وایي دغه غټ حکمت دی که نه، چې یو یې وکړي موږ یې ولکه دا سم سړی دی، او دا کوم چې نه کوي مونږ یو دا پکې بې غیرته دی. نو با غیرت او بې غیرته کسان پکې معلومو. به دقې کار دی، خبره یې ختمه. تا ته ښځه وایي چې کوم دی نن پولاو راوړه، ته دا پولاو دې ولې وویلو او پولاو دې ولې یاد کو او دا نورې وریجې دې ولې نه یادولې او دا سبزي چې زه راوړم نو دا زه چې کوم دی بې غیرته درته ښکارم. او نو دا اوس د ځان له هسې بیسه ما مه شمېره درګډ یم او ځان له په زور جنګ غواړې. ښځه وایي خدای دې غرقه که راوړې راوړه که نه راوړې مه راوړه، خو بس په قلار کښېنه. زما ورته زړه وشو او که ته ما سره مینه کې نو تا به تپوس نه کولی ودرېږه که ښځې نه خلاص شي. ښه دا ما نه دي دا تپوس ولې وکړو، ما پولاو یاد کړو بیا به څه کې. ښځې ته به په قلار کښېنه، د چاړه په شان ژبه دي ده خو بس راوړم یې که نه دا زر دې ولې رانه وړو او دا تا پکې شاته ولې وکتل او د دې پلاني دوکان نه دې پلاني دوکان نه دې ولې رانه وړو او هغه اوس کې ممیز دی ورسره ولې رانه وړو او دا نو بس دا خو چې لګې نو بس بیا لګیا اوسه نو که نو. نو دې وجې نه عزتمندو د الله حکم منل دي او منل دي او منل دي او بغیر د حکمت نه منل دي. ځکه الله یؤمنون بالغیب وایي ما څه چې راشي سترګې پټې که بس. سترګې ولې پټې که؟ وایي ځکه ته دومره پوهېږې نه قمقل یې نو که زه دې پوهوم هم نو په بعضو خبرو نه پوهېږې نو خو بس خبره ختمه. الله ویلي دي تا دپاره دقه خبره ډېره ده. یو ماشوم ته پلار نه تپوس کوي دا زما دا ورکوټې کاکې کوم ځای نه راغلی؟ هغوی بچیا مور ورته وایي دا ملنګ یې راکو، پلار ورته وایي ما بار نیر کې ونیولو.
نو بس هغه د پلار خبره مني، بس وایي صحیح ده. اوس که هغه نور ډېر کوت کوریت کې ور پرېوځي چې نه دې کې خو څه بل چل ول دی، او زه د ماسټر صاحب نه تپوس کوم او ماسټر صاحب ورته وایي راشه چې زه دې په حکمت پوه کم، او دې کې خو غټې غټې قصې دي. نو اوس عزتمندو دا زورور کس دی، ناجیزه کوي چې ماشوم په دې قص قطارو پوهوي، د وخت نه مخکې بالغوي او دې قص قطارو ته څه ضرورت دی؟ نو الله رب العزت د قیامت په ورځ چې تاسو ټول بالغان شئ، په خپله به پوه شئ چې په دې سترګو جهنم وګورئ چې چا منلی دی هغه جنت ته ځي، او په دې سترګې وګورئ چې واه دا خو واقعا ډېر اعلی خبره وه، او چې جهنم کې یو څو دوکي وخورې په خپله به درته پته ولګي چې دا کار ولې کولو او دا ولې نه کولو. یو سړي له چا افسر چوټي ورکړه، ولې؟ وایي د ولې دې ذموار نه یم وروره، ځه خپله ځان له اوس لټوه چې څه دې کړي دي، او یو سړي له انعام ورکړي جي دا ولې ته خپله سوچ وکړه. نو عزتمندو دا یاد لرئ، دې شیزونو باندې ځان مه یادوئ. 12 کاله چې یو عالم 15 کاله 8 کاله یو علم وکړو او تا ته یو مسله ښیي، نو بس تا په هغې باندې وایي دا صحیح ده. که ته وایې چې عالمان خو مختلف مسلې کوي، نو تا ته خو سهولت شو که نه، ته یې څه غواړې چې کوم دې پکې خوښه یا پکې راټول کا، چې ستا کوم مولا خوښ وي هغه واله دې دې څه کې. که یو وې نو بس یو لاره وه تا ته به ګرانه وې، اخوا دې خوا به تلې، نو چې 4 مذهبونه شو بیا پکې ماشاءالله ډېر عالمان دي، بس چې کوم دې خوښه یې قلار یې ورپسې ورځه، تا ته خو لاره اسانه شوه، ګرانه درته نه شوه. مولا نه به الله تپوس کوي چې تاسو منځ کې اختلاف ولې کړی یا اختلاف چې کوم اصولو د هغې هم خیال ساتلي وو که نه، ګینې د مولا نه هم تپوس نشته، الله وله رعایت ورکړی دی، رسول رعایت ورکړی دی، قلار یې هغوی ته هم اختیار دی او تا ته هم اختیار دی، او ځه او مزې کوه. نو دې وجې نه ځان له دماغ په دې مسلو مه خرابه. نو دې تمهید نه بعد درته اوس یو څو مسلې بیانو د قربانۍ متعلق. یو مسله دا د عزتمندو وایي د ذوالحجې په 10 یا 9 ورځو کې نوکان ویښته نه دي کټ کول پکار، د دې څو کم دی، او دا به څوک کوي؟ قربانۍ والا، غیر قربانۍ والا، حاجیان غیر حاجیان. نو حاجیان خو یې اسم کوي عزتمندو چې احرام وتړي، نو هغه په دې باندې عمل کوي او یو څو نور عملونو ورسره عمل کوي، عطر هم نه لګوي، او دا شان عزتمندو خوشبو نه لګوي، ښکار نه کوي. نو ته صرف عزتمندو ویښته به نه کټ کې، نوکان به نه کټ کې، او د بدن کومه حصه به چې کوم دی چمړه به نه کټ کې، د دې نه به ځان ساتې. بهتر عمل دا دی، نبی علیہ السلام وایي چې کوم انسان قرباني کوي هغه دې دا وکړي. خو غالبا ابو داود شریف کې یو روایت راغلی، نبی علیہ السلام ته یو کس وایي چې زما قرباني وس نه کېږي، نو نبی علیہ السلام ورته وویل چې ته ویښتان مه کټ کوه او نوکان مه کټ کوه، نو الله به تعالی هم ثواب درکړي تر قربانۍ پورې. نو بهرحال یو عام انسان هم کولی شي. ولې کولی شي؟ د دې خبره مې ورته مخکې بیان وکړه، د ولې پکې ګنجایش د سره نشته. د الله رسول وی، نو الله رسول ته به الله ویلی ان هو الا وحی یوحا، الله د ته وحی کړي او الله ورته ښودلي خبرې، بس خبره ختمه. زمونږ رسول سره مینه ده، زمونږ الله سره مینه ده. زما الله وی زما رسول د رسول په واسطه باندې چې نوکان مه کټ کوئ، بس موږ یې دې ته نه ګورو چې ولې مه کټ کوئ، موږ دې سره کار نشته. کابل دې پکار دی که مڼه، به د الله او د رسول مینه دې پکار ده او الله په دې خوشحالېږي، بس کیسې ختمه. دقه حکمت دی، بس نور حکمتونو پسې مه ګرځه. بعضوی حاجیانو سره مشابهت دی، بعضوی د قربانۍ والا کسان چې کوم دي دې سره مشابهت دی، څوک وایي قربانۍ سره مشابهت دی، هر سړی قرباني ورکوي. بهرحال چې هر څه سره مشابهت دی، خو دا کول دي. کله کول دي عزتمندو چې کله د ذوالحجې میاشت راشي، ښکاره شي، او د ذوالحجې میاشت د اختر نه 9 ورځې مخکې ښکاره کېږي. اوس اختر ته چې کوم دی 9 ورځې پاتې دي. نن د سعودي لحاظ سره 1 ذوالحجه ده، نو هغوی له پکار ده چې پرون د زیارت په ورځ باندې د ماښام مونځ نه مخکې ویښتان وغیره کټ کړی وی، او عزتمندو بیا تر قربانۍ پورې بیا کټ نه کیږي. دا بهتر عمل دی. بهتر دی ته وایي که چا وکړو ثواب دی، که چا ونه کړو نو ګناه پکې نشته. خو عزتمندو ثواب والا کارونه کول پکار دي او الله پې خوشحالېږي. چې په نوکانو د نه خدای خوشحالېږي نو نور څه غواړي؟ یو ماشوم پلار له ټاپي ورکړي او پلار ته خوشحاله شي، نو بس هغه نور څه غواړي؟ او موږ چې یو بل له پاپړ یا ټافي ونیسو نو یو بل پورې خاندو، هلکه ولې خیر شه که نه، زه درته ککې ښکارم څه، خو بس ماشوم نه سړی خوشحالېږي. نو څه مثال دی، یو کاکي دی، ماشوم دی،
بس چې الله دپاره نوکان کټ نه کړي الله دنه خوشحالېږي نور یې څه کې. نو د دې وجې نه عزتمندو دا یو عمل دی، قربانۍ والا غیر قربانۍ والا ټول له کول پکار دي، مستحب عمل دی. زمونږ نن د جمعې ورځ ده، نن به میاشته کینی، نو کیدای شي سبا نه د هفتې ورځې نه یکم ذوالحجه شي. نن 7 تاریخ دی، سبا 8 تاریخ دی، 8 جون یکم ذوالحجه. نو نن ماښام نه د جمعې ورځ، نن 7 جون دی، د ماښام نه مخکې خپل سر سنت چې کوم دی صحیح طریقې سره واخلئ، ټول یې واخلئ. ماشومانو ته مو وایه وایي د اختر په شپه به ویښته نه جوړوې بچه، ځان عادت کا دې څیزونو سره، او نن مخکې چې کوم دی دا کار وکړه. د دې به انشاءالله په دې باندې به عمل کوو که نه انشاءالله. یو عمل دا شو. دویمه مسله مې درته ښودلې وه عزتمندو، د قربانۍ نصاب تاسو ته بیان شوی و. د قربانۍ نصاب بهتر عزتمندو د قربانۍ د زکات یو نصاب دی، ځکه نبي اسلام وایي د چا چې وس کیږي او قرباني ونه کړله، من کان له سعة یا ساعة فلم یضحي فلا یقربن مصلانا، وایي چې وس یې کیږي او قرباني ونه کړله نو زموږ جومات ته دې ګورې نه راځي. دا ډېره سخته د خفګان خبره، او کوم څیز باندې چې د خفګان خبره راشي دا د وجوب دلالت وي. اوس وس څه ته وایي؟ نو فقهای کرام په دې پوهېږي، هغوی وس دقې ته وایي لکه د زکات والا وس. نو عزتمندو د دې وس دپاره 2 نصابونه دي، یو د سونې یو د چاندۍ. د سونې خو عزتمندو 9.5 تولې سونه ده، او هغه په دې وخت کې تقریبا 60 لکو روپو ته رسي. او د چاندۍ نصاب عزتمندو هغه 1.5 لک روپو ته رسي. ما تاسو ته بیان کړی د نن سبا د ریټ مطابق 2.5 50 تولې چاندي ده، 52.5 تولې چاندي 52 توله. نو د دې نه تقریبا 1.5 لک روپۍ جوړېږي زمونږ د ملک په اعتبار سره. که څوک سعودي کې وي هغه دې هلته وګوري چې څومره ریال ته جوړېږي، که څوک امریکا کې وي هغه دې هلته وګوري چې د دې نه څونه ډالر جوړېږي، څوک چاینا کې دي هلته اوسېږي نو هغه دې د 52 تولې چاندي په عینونو کې تپوس وکړي، نو بس دغه نصاب چې د سره رالی زکات هم پې شو، خو چې قرض پې نه او د خرچو نه علاوه پیسې دغه میاشت خرچې به تې وباسي، او تا سره بالکل صفا سوتره پیسې پرتې دي، نو الله وایي ځکه نه یو قرباني پکې موږ له هم وکړه که نه. ځان له دې اختر له جامې م واغستې، بچول هم دې واغستې، ښځې له دې پکې ډبل واغستې، که وله نه اخلي نو نیغۍ دی، صحیح ده، او بچیم دې نیغۍ. موږ درته څه نه ویو نو ځان دې غلی کړی دی، دغه مطلب یې دی که چې ځان دې غلی کړی دی، موږ درته څه نه ویو نو ځان دې غلی کړی دی. او زما بنده ته چې قرباني وکړي نو زه خو خوراک هم نه کوم، واپس یې ته خورې نو سترګې خو مه پټوه، خیر دی که نه، څه خو پکې وکړه که نه، واپس یې خورې ته بس اسې دې موږ ته ونیولو هو واله واپس دې راخ کړو، نو نیک یم ته اوس نه کښې نو ولې؟ دا اوس حکمت خبرې دي عزتمندو. شی هم په خپله خورې، یو سړي پیسې ولګولې، چرګ مې باندې یاره چرګان ډېر ګران شوي دي او فلانې دي او ډنګرې دي، نو خلک وایي په خپله خېټه کې دې واپس واچوله، څه له یېرېږې نو څه بل چا باندې خو دې نه دی خوړلی چې دومره زیړ کېږي، ته خو عمر کې چاته چا باندې خوراک نه دی کړی. نو الله وایي موږ د چا نه خوراکونه نه کوو، واپس یې خپله وخوره، خو هسې زموږ نوم پې واله چې دا د الله په نوم شو، نور ټول واپس ځان ته خپې تې راتاو کا او خپل بچي ورته کېنوه او رشته دارانو ته کېنوه، خو هسې خو زموږ نوم پې واله که نه ظالمه. په دې پوه شوې که نه؟ نو په کار دا دی چې 1.5 لک روپۍ چا سره یو حصه وکړي، یو حصه په 20,000 روپۍ باندې ښه اسانۍ سره میلاوي پاکستانۍ، او که چا کوشش وکړو په 15,000 میلاویږي، که چا ډېر کوشش وکړو زه وایم په 10,000 باندې میلاویږي، په 80,000 اچۍ وړوکې شان غوا میلاویږي، وړوکې شان غوا، هغه د لنډۍ شان نه هغې ته اچۍ غوا وایي، هغه لنډۍ غوا، نو هغې غاښونه وي په 80,000 باندې درته ګزاره حال میلاویږي، غوښه دې لږه ورسي که نه، او 7 قربانۍ نه پکې وکړه نو په 10,000 روپۍ 10 سطح 70 نو په 10,000 روپۍ درته قرباني پرېوته. نو عزتمندو دا خو بعضې کسان عزتمندو بعضې ښځې وي هغه ډېرې غریبانانې وي، مثلا هغې سره نقدي روپۍ هم پوره نه وي 1.5 لاک، دا اوس یو بله مسله ده. یا بعضې کسان دي مزدوران دي هغوی لږې ډېرې پیسې جمع کړي 10,000 15,000 20,000 10,000 او هغوی سره یو توله کالی دی، چا سره 2 تولې کالی دی، چا سره 3 تولې کالی دی، صحیح شو، او یو سره لږ کالی لږه چاندي ده. نو اوس دا کسان عزتمندو قرباني وکړي که ونه وکړي، د دې ډېرو کسانو تپوس کړی دی،
او دې کې ډېر کسان ګیریږي او خلاصیږي. نو بعض عالمان خو وایي چې یو انسان سره 1 توله سونه ده، نو چونکې 1 توله سونه ډېره ګرانه ده، کم از کم 2 لکه روپۍ باندې خو ده، یعنې 2,40,000 چې ارزانه خرڅې 2 لکه روپۍ خو کوي. او که تا سره 2 3 4 500 روپۍ وي او هغه د ضرورت نه زیاتې دي، هسې پرتې دي د سره، نو عزتمندو 500 او 2 لکه روپۍ څو شوې؟ 2 لکه 500. نو دا خو د چاندۍ نصاب نه زیاتې شوې. نو په کار دا دی چې ته قرباني یو حصه بیا وکړې. نو بعض اکثر عالمان وایي چې قیمت ته ګوره، دې ته وایي ذم بالقیمت، یعنې د هغې قیمت دې قیمت سره یو ځای کړه نو تا باندې قرباني شته. نو اگر چې تا سره 1.5 لک روپۍ نه دي، 500 او 1000 روپۍ دي د سره، خو بعض عالمان وایي چونکې اوس زمانه بدله شوه، د سونې او د چاندۍ په مقدار کې ډېر زیات فرق رالی. دویم نمبر دا دی زکات او قربانۍ مسله کې لږ فرق هم دی. زکات د غریب دپاره هغې غریب ته کتل کېږي، نو ځکه هغې کې د چاندۍ نصاب ته سړی وګوري او د قیمت ته وګوري، نو زه خیر دی د غریب به فایده وشي. قرباني خو اکثر خلک ځان دپاره کوي، په خپل یې خوري، نو ځکه دې کې په ډېرو کسانو قرباني لازم نشي، نو خیر دی. نو د دې وجې نه هغوی عالمانو په احادیثو کې سوچ کړی دی او د دین په اصولو کې سوچ کړی دی. نو هغوی وایي که چا سره 500 او 1000 او 2000 او 10 روپۍ وي او دغه رنګ یو سره نو هغې سره چې کوم دی چا سره 1 توله سونه ده، 2 تولې سونې دي، 3 تولې سونه، 4 تولې، 5 تولې، 6 تولې، 7 تولې، نو 1.5 تولې خو نصاب دی. هلته خو چې ورسېدې بیا خو بیا اسم کې، خو د دې نه دا لاندې مقدار تا سره سونه ده او 1000 2000 3000 10000 20000 روپۍ دي، نو قرباني د باندې شته که نه. نو بعض عالمان وایي دې ته ذم بالاجزا والا ویلی کېږي. دوی وایي چې د سونې 1 توله د چاندۍ د 7 تولې برابر دي. صحیح شو؟ نو چې کوم انسان سره 1 توله سونه ده، نو دا دی د 2.5 تولو نه 7 تولې چاندي کمه کی، نو عزتمندو 250 به والو ده. 250 نه چې 7 تولې کمې کی، نو څو پاتې شوي؟ څونه؟ 45. نو 45 نو کمې ښځې سره چې 1 توله سونۍ او 45 تولې سره چاندي یا 45 تولې چاندي عمره ورسره پیسې، نو 45 تولې چاندي په 3000 روپۍ چې توله کې، نو دې نه 1,45,000 روپۍ جوړه شوې. نو چې کوم سړی داسې دی یا ښځه داسې ده، هغې سره 1 توله سونه د غریبه د پردي کورونو کې کارونه کوي او موږ ورته قرباني وکړو، هغه وایي دا 1 توله هم دې زما په دې غوږونو کې نه ده خوښه. خاوند یې مثلا ملا دی، مولوي صاحب پرېږده که نه دا 1 توله خو دي که نه، چې 1 میخه کې خو درته اچوو که نه، او ته وایې چې زه قرباني وکړه. نو عزتمندو د هغې دپاره یا غریب سړی دی، هغه 1 توله سونه ځان له اغوستې ده، نو یو قول مطابق خو سره چې 1000 روپۍ وي هم پې شته، ځکه دا 2 لکه روپۍ شوې، خو د دې قول مطابق د 1 تولې والا سره څومره پیسې پکار دي؟ 1,45,000. که د دې نه د سره کمې وي قرباني در باندې نشته. اوس اسانه شوه که نه شوه؟ اوس خو لږ وخاندئ که نه، تېرې ګټه مو شوه که نه؟ سړي چې ګټه وشي خوشحالېږي. او دغه رنګ عزتمندو که کمې ښځې سره 2 تولې سونۍ یا کم سړی دی 2 تولې سونه ده ورسره، نو عزتمندو موږ درته مخکې ویلي د چاندۍ 1 تولې سره به 7 تولې کم، اوس دې 14 کمې کا، نو چې 14 تولې د 52 تولو نه کمې کړي، د 250 تولو نه چې 14 کمې کړي، څو پاتې شوي؟ یو ساته څونه 38 سابسې. اوس تکړه کېږي انشاءالله. 38 تولې چاندي ته جوړه شوه، د دې نه 2 تولو نه 14 تولې جوړه شوه، دا دې د هغې نه کټ کړه، نو 38 تولې چاندي تا سره پکار ده. نو چې کومې ښځې سره 2 تولې سونه وي یا کوم سړي سره، نو که 38 تولې چاندي ورسره وي یا د دې مطابق پیسې ورسره وي یا د ضرورت نه زیات څیزونه وي سره، نو د 38 تولو نه څومره جوړېږي پیسې؟ موږ 3000 کې ضرب ورکړو نو 93,000 ته جوړېږي، نو 93,000. نو کومې ښځې سره چې 2 تولې سونه ده، که وکم 1 لاک روپۍ مو سره شته، موږ یو قرباني پې شته، خو که د 93,000 د 93,000 نه ورسره کمې روپۍ دي، 90,000 دي ورسره، 90,000 80,000، موږ ورته یو زه مبارک شه، بیا هم د ورباندې قرباني نشته، بس خوشحاله شوه. خدای دې تا سره ښه وکړي. یاد شو. دریم نمبر عزتمندو که کمې ښځې سره 4 تولې چاندي ده، نو 4 له به ضرب ورکړي په 7 4
28 نو اته دی آتیش به د 250 نه وباسي نو دې سره تقریبا پاتې شو 40 تولې چاندي کې وسره دې ښځې سره 4 تولې سره سونم دا اوس 40 تولې چاندي د نو به خو دې قربانیو کې کنه نور سکه دا خو سره لکونه روپۍ دي خو زمونږ ورته یو خیر دی که 40 تولې سره کمی چاندي وي یا 40 تولې چاندي نه پیسو نه جوړیږي تقریبا 72000 زنده باد 72000 2,000 روپۍ جوړیږي نو کمی ښځې سره چې 4 تولې سونه وي او 2,000 روپۍ وي نو قرباني پې شته که د 2,000 نو سره کمی او 4 تولې سونه مو سره شته بیا هم پې قرباني نشته گنجایش پکې شته که وي کې خو بهتره ده خو که گنجایش کوي نو خیر دی واجب پې نه ده کمی ښځې سره 6 تولې سونه ده 6 تولې نه تقریبا 15 لک روپۍ جوړیږي خو بیا هم یو قول شته که دې ښځې سره مثلا عزتمندو 10 تولې چاندي وي 100 تولې چاندي وي 10 نو چې 10 تولې چاندي ورسره وي یا د 10 تولې چاندي 100,000 روپۍ شوې 3,000 روپۍ توله ده 10,000 30,000 نو که کمې ښځې سره 6 تولې سونم ده او هغې سره 10,000 روپۍ شته خو بیا د قرباني وکړي که یو کم 10,000 دي 20,000 دي 10,000 دي 15,000 دي مونږ یو زه خیر دی بیا هم د باندې قرباني نشته په دې باندې پوه شوي دا یو د سهولت والا قول دی دې ته د علماو په زبان کې ضم بالاجزا وایي د دې دوانو د سوني او د پیسو یا د سوني د چاندۍ د جزونه به راجمع کوي او یو نصاب به ترې جوړی ځکه نصاب والا باندې پیغمبر وایي چې زکات شته نو قرباني هم د زکات په شان وزداره دی هغه هم پې شته نو د پیغمبر د حدیث نه چېرته دغه نشي مخالف را نشي خو زه دې طریقې سره هم که ته عمل وکړې نو د حدیث لاندې ته راتلی شي دا فقهاو د حدیثو تشریح کړي په خبره باندې پوه شوي بله مسله دا شوه بله مسله دا د عزتمندو ایام تشریق په دې ورځو سره تعلق لري ایام تشریق عزتمندو خاص د تکبیراتو ورځو ته ویلی کېږي د تکبیراتو ورځې کله شروع کېږي دا د عرفې د ورځې نه شروع کېږي عرفې ته لا 8 ورځې شته د اختر نه یو ورځ مخکې عرفی نو د عرفې ورځ باندې د خپل ملک په اعتبار سره یا د سعودي په اعتبار سره چا یو سره کې دومره لانجې یو بل سره نه دي کول پکار نو چې کوم د عرفې ورځ شي او د سار مونځ نه به تکبیرات شروع کړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بلکې د سبا نه هم تکبیرات شروع کولی شي دا یاد لرئ سبا چې څنګه د ذوالحجې اعلان وشي خو دا به د مونځ نه بعد یو پیرنې مې کوي خیر دی ویلی شي په لارو کوڅو کې ځان سره وایه دکان کې ځان سره وایه نو د نن نه به تکبیرات شروع کوو که نه انشاءالله خو مستحب او عزتمندو چې خلک خبر شي چې اختر را روان دی مخکې نه کوو او حاجیان لګې دي روان دي نو چې موږ تکبیرات وایو نو موږ ته به حاجیان یادېږي عرفه به راته یادېږي حج به راته یادېږي نو یو ځل تکبیر تاسو اوس نه ووایئ شابسې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد خوند یې وکړو که نه وکړو کله نه کله ذکر بالجهر کوئ دې سره دا زړه خوشحالېږي خو چې چاته تکلیف نه ځان له کوټه کې کښېنه او تیز تیز ذکر کوه او که ښځه بلا د سره کینی نو هغې ته م وایه که نه یا ښځې ناوې ته موږ وایو ځکه ښځو ته سل لانجه ګورو ځان له ښځو ناوېګانو ته ګورو که دا تشپاڼې د سره کینی نو دا هم ځان سره کېنوه خو څه چل وکئ عزتمندو ماشومان ځان سره کېنوئ کور کې لږ ساعت کېنئ راځئ د تکبیراتو ورځې دي د الله تکبیرات وایو نو انشاءالله کور کې به وکړه دلته جومات کې اختلاف چېرته جوړ نه کوي موږ ته غویمن جوړ نه کوي ځکه څوک وایي شته او څوک وایي پکې نشته دی نو دا داسې خپل کورونو کې یو ځان له دوکان انشاءالله بیا کر سوټ والا کټ کا او هغه اجانۍ ته یو ځل تکبیر ووایه او بیا واله دا میک اپ والا واله دا میک اپ والا نو دا خپل دوکانونو کې کوئ لږ به ګاهک باندې هم کله نه کله تکبیر وایې که نه صحیح ده که نه انشاءالله خو داسې نه چې ګاهک راغلی او نری تکبیر وایي هغوی چې ته زموږ اکثر خلک چې چېرته بم پروت وي هغه وکې تکبیر وایي او ګاهک د نس غلېدلی چې رکه څه چل دی که څنګه چل دی بل عزتمندو د زناورو عمرونه دي په دې باندې ځان پوه کوي اوس ټول تاسو څاروو پسې ګرځئ چېرته ګډوډ څاروی رانولئ نو د څاروو عمرونه عزتمندو ضروري دي یو سړی وایي دا ولې ضروري دي نو مونږ یو ته چې دا تا ته چې څوک کپړه وښیي او ته یې فلانې کپني وله راواله او هغه تا نه تپوس وکړي چې دا ولې ضروري ده ته ورته قمقل ستا دې سره څه کار دی نو بس الله درته وایي ستا دې سره کار څه دی خو به درته ویلي چې بس په کار دی نو بس کوئ زمونږ دې سره کار نشته ولې والا خبره مې درته مخکې ختمه کړه چې ولې به نه کې ناولې سړی ولې کوي چې د چا الله سره مینه نه وي هغوی چې دا ولې من خو مینې محبت والی بس کول دي الله وایي چې داسې راکړه
یو کپړې نه یو تار اوتې وي تی چې دوست له یو سي د ته لکه دی کې خو یو سورې دی هغوی زه خیال دی چې کله امتیازي درځي او کوم ځای کې پرتوګ نشي کولاولی خو دې کې کوه که نه دا حکمت دی ته ورته نه دا به کې څه شی دي نو عزتمندو هلته ولې نه کې او چې د دین خبر راشي ولې بس الله وایي ماله صفا سوتره شی راولېږه که نه چې غاښونه هم پورئ عمر نه هم پورئ هر څه نه پورئ ته چې چاله ګفټ کې ورولې او یو وړوکی شان چې اوس مور راوړی بچی یو چیلی او هغه وله وروړي نو هغه خوشحالېږي وایي مړه دې سر ته دي وګوره دا به اوس زه پالم دا به حلالوم څنګه خدای دې ښه کړه او دا به خورم څنګه نو هلته داسې نه به وځي او چې الله درته وایي چې عمر یې کال پوری د چیلي او د ګډه زه خیر دی ګډ که د شپږو میاشتو می خو چې داسې وي چې د کال برابر ښکاري زه خیر دی دې کې به سره ګزاره وکړو نو ولې به نه کې او د غوا غوایي عمر عزتمندو څونه دی د میخې 2 کاله او د اوښ 15 کاله عمر دی د دې نه کم باندې قرباني نه کېږي اوس عمرونه به یې څنګه معلومې مونږ یو اسانه خبره ده که په خپل کور دی غټ شوي نو بس بیا خو هېڅ ضرورت نشته د اختر په ورځ باندې پیدا شوی د اختر په شپه باندې نو د اختر په پیل ورځ باندې 2 کاله پوره شو چې 2 اختر یې تېرې شوې اسانه خبره ده که د اختر په پیل ورځ پیدا شوي نو بیا به په پیل ورځ باندې هغه ټایم حلالې چې 10 بجې پیدا شوی نو 11 بجې به حلالې یا په 2 ورځ به حلالې اسان حساب دی او که بالفرض د بل چانې علي نو بس بیا دې کې احتیاط کوه بیا شریعت وایي چې غاښونه یې ګوره 2 کلنیز معلومیږي په غاښونو باندې غاښونه څه ته وایي یو سړي څاروی اخیستی موږ ورته لکه غاښونه نشته وایي چې غاښونه خو یې مکمل دي خوله یې وله کولا وکړه موږ یې اصلي غاښونه یې نشته وایي ولې دا پلسټکي دي څه موږ خدای دې ښه کړه چې ښه شي هغه پی واله غاښونه چې گزار کي او د هغې نه پس یې دا 2 غاښونه دا مخ دا 2 لاندې غاښونه نه دي د ماشومانو څومره وخت کې راخیږي 7 کالو کې د ماشومانو 7 کالو کې راخیږي د څاروو په 2 کالو کې راخیږي د چیلۍ په 1 کال کې راخیږي د ګډ په 1 کال کې راخیږي نو دا غاښونه چې دوباره راختي اوس هلکان داسې کوي چې غاښونه وله وباسي نو هغه ولاندې نه بیا هم راخیږي که نه بې ټایم یې وله وباسي بس هغه بیا ګناه د هغه په سر ده خو چې پاخه غاښونه یې وي بس تا قرباني وشوه وایي جي دا سړی راته قسم خوري نو موږ دا خو زوړ قسم خور دی که نه دا خو دا قسمونه ساتلي هم د دې اختر ورځې د دې قربانۍ دپاره دا خو په یو جوړه کپړه باندې هم قسم خوري نو ته لا غټ سنډا وې نو په سنډا خو د ته 100 قسمونه هم خوري او دا خو وړوکی اسې چې سر ټماټر خرڅوي په هغې هم 2 قسمونه خوري نو دا خو چې کم دی منونو څاروی دی په دې خو د ته 100 قسمونه هم خوري د دروغجن سړي قسم له اعتباره وایي چې ګیره هم شته که نه نو بس ګیره په دغه ورځو کې راغټه کړي که نه تاسو وایي چې په دې 10 ورځو کې به ګیره نه کاټ کې او بس هغه ګیره راغټه شوي تیار موږ یو نوکان هم غټ غټ شته دی وګوره ته خو لا ګیره یادې د دې وجې نه ګپ شپ انداز کې درته دا مسله وایو ها یو سړی تا ته پته ده ستا ګاونډي دی معتبر سړی دی او هغوی وروره 2 کاله پوره شوي دي که ته یې نه لرې زه یې حلالوم زه خیر دی که دې وکړو یا په خپل کور دې غټ شوی دی هېڅ خبره نه ده که دې پرې وکړلو غاښونه یې نشته غاښونو ته یې مه ګوره کال یې پوره دی 2 کاله پوره دي که نه په خبره به وشو که نه خو چې بل چا نه علي سوداګرو نه علي په قسمونو باور مه کوه ځکه داسې څاروی ارزانه میلاویږي نو موږ هم ورته تخنیږو بیا چې یاره غوښه پکې ډېره ده که نه نو ته غوښې دپاره لیکن الله رضا دپاره یو 2 سیخان دي پکې کمي که نه ظالمه نو صحیح طریقې سره وګوره بله یو مسله د عزتمندو بعضې څاروي وي د هغې خسیان څاروي وي اصل کې شریعت ویلي چې عیبداره څاروی به نه حلالې عیب داسې شي ته ویلی کېږي چې د هغې حسن سره ډېر متاثره شي یو او یو دا د عزتمندو چې بد ښکاري او که داسې نه وي نو دا وړوکي عیبونه شریعت معاف کړي دي لکه ښکر یې مات شوی دی ښکر دې مات شي که نه په ښکر څه کې ښکر ته خوري وایي نه جي زه کور کې هغه لګوم هغه دغه دیوال باندې موږ یې هغې دپاره ډیرانونو باندې ډېرې پرتې نورې راواله ځان له صحیح ده خو دا دومره خبره نه ده جي نوک یې پرېوتی دی خیر دی پرېوتی دی خپې لږه شان کږه ده خیر دی کږه دي څه چلو شو او غوږ یې لږ شان سیري شوی دی قلارې دي سیري څه کې غوږونه خوري وایي نه نه جي خورم خو یې نه او نو بس هېڅ خبره نه ده دې سره دومره ډول نه کمیږي صحیح ده خو د نیم نه زیات یا د 3 حصې نه زیات غوږ یې ته کټ کړی دی نو اوس څاروی ډېر بد ښکاري لکۍ د 3 حصې نه د نیم حصې نه زیات کټ شوی ده اوس ډېر بدرنګ ښکاري داسې دی که نه لکه شاته لمن چې د سړي نه کټ کړي او رواني نو داسې ښکاري سړی نو څنګه چې هغې کې انسان بد ښکاري دغه رنګ یې دې کې دا بد ښکاري نو دې کې بد ښکاري او عزتمندو که بالفرض خسي وي او ته سخي او دا دې واغستو سخي مالداره ته وایي صحیح شو سخي خسي څاروی واغستو نو آیا اوس په دې قرباني کېږي که نه کېږي بلکل پې کېږي عزتمندو د دې غوښه خوږی
ځکه دې نور هغه ګډ وډ کارونه هم نه کړي سړی تقوادار څاروی نو د دې وجې نه په دې باندې ښه قرباني کېږي غوښه هم مزېدارې او دارنګې عزتمندو بعض وایي چې یو شته او بل یې نشته ها هغې مونږ ته دومره پسې لاندې اوس ورننوته یو شی وله چک کې خو خدای دې ښه که مونږ یې خسي باندې هم کېږي او ته اوس دواړه یو له چک کوي نو عزتمندو چې دواړه نه نو کېږي چې یو هم پې کېږي ځکه هغه د خوراک شی نه دی او بس ښه دی ما صرف تقوادار څاروی دی حلال یې که یو مولي صاحب ته چا ویلو څه دل حلال کو وایي داسې چرګوټی را حلال که چې له بالغ شوی نه وي څه ګناه مونات یې نه شوي مطلب هغه ورته ویلې چې داسې که نه چې لږ کچی نو د دې خیال ساتئ بله مسله د عزتمندو په جی په دغه باندې قرباني کېږي که نه په میخه باندې میخه پاره پوله پیخه او شیخ هم پرې راپیښ شو او میخه یې واغسته نو اوس په دې باندې کېږي که نه وایي د دې ذکر قرآن کې نشته دی او د دې ذکر حدیث کې نشته بھئی د حدیث او د قرآن د سمجھ دپاره الله فقها را لیږلي دي د دې دپاره الله سره لیږلي فقها را لیږلي دي نو فقهاو نه به تپوس وکړي هغه وایي شته خو تا ته پکې نه ښکاري د دې خپلې چشمې وي د علم چې 10 کاله علم وکړي علم سره هم نه چې اجتهاد درجې ته ورسېږي بیا تا ته ښکاري لکه ډاکټر ته چې ستا په بدن کې بیماري ښکاري صرف سترګې دي چې کي وایي لکه وینه در کې کمه ده پاپړ یې خوري خدای د غر که غټ سړی او پاپړ یې خوري او دغه رنګې چې کوم دی هغه تورې مالګې خوري او کباب او تکې خوري ته چې دته چا ویلي دي ښځه مې راغلی وه که څنګه چل دی هغه وایي دا سترګو کې دي وینه کمه ده موږ ته پته لګي داسې ده که نه دی عزتمندو بعضې کسان وایي والله سم هر څه نه خبره دی چې ته زوړ مولا پاتې شوی پیر صاحب دی که څنګه چل دی خدای دې ښه چې ښه کړي هغه د دې سترګو نه معلومیږي تجربې نه نو عالمان وایي الجاموس کالبقر وایي دا میخه هم د غوا په شان ده نو یو مولي صاحب پکې بیان کړی خلکو ته یو لویه لانجه جوړه کړې ده میخه داسې او میخه نارامه او میخه فلانې نه وروره کیسې مه جوړوه تابعینو تبع تابعینو امامانو دغه وخت نه ټول دا قرباني را روانه سي دا بهیمة الانعام قرآن ټکې کې راغلی دی د هغې کې هم داخل ده او دغه رنګ عزتمندو په غوا کې هم داخله ده دې ته بقر الهندي وایي بقر الهندوستاني غوا صحیح شو نو دا هم په غوا کې داخله ده قرباني پې کېږي مقه شان ویسي پې کېږي نو څه خبره نشته دی بلکې میخه کې غوښه هم ډېری او بعض وایي طبي لحاظ سره د هغې غوښه هم ښي د کټي غوښه نه ده د دې غوښه ډېره بهتره نو کوشش کوي د غواګانو په ځای باندې هغه الی غوښه هم پکې ډېری نور مسلمانانو خیر هم پکې کېږي او دغه رنګ هغې کې قیمه هم مزېداره کېږي تیکي هم پکې مزېداري کېږي دا نور غوښې لږ کمزوري به دا مسلې نن کافي دي انشاءالله یو څو مسلې پاتې دي برته انشاءالله بله جمعه کوو یا چېرته پروګرام جوړو چې کومې مونږ نه بعد درته بیان کړو الله دې عمل کول توفیق